هجري یار د محبت په سترګو ګوري، هجري یار د محبت په سترګو ګوري، که ظاهر لرې په دکن دی. سلام قدرمنو لیدونکو، ګرانو اوریدونکو، هیله د روغ جوړ خوشاله نیکمرغه هوسا او بسیا اوسئ. له خپلو قدرمنو کورنیو سره نیکمرغه ورځنی ژوند ولرئ او تل له غمونو او ناخوالو لرې اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خپرونې د اونۍ د یادښت برخه ده او دا ځل د اونۍ په یادښت کې مو یو مطلب غوره کړی په لنډه توګه چې هغه خپل هیواد ته، پلرني هیواد ته د سفر څرنګوالی ده. قدرمن دوستانو، مونږ ته داسې پوښتنې راغلي دي چې یو شمېر داسې پوښتنه کړې ده چې مونږ آیا خپل وطن ته تللی شو؟ دا هغه چې راټولې کې د درې څلور پوښتنو موخه او هدف همدا ده. بله پوښتنه داسې راغلې ده چې خپل وطن ته تګ کوم جرم دی؟ او د درېیمې څو پوښتنې چې دي په هغه موږ چې په درېیم عدد کې راټولې کړي دي هغه دا ده چې وایي دې ځایونه چې ځو له ډنمارک یا مثلا ډېر نړۍ له نورو هېوادونو چې ځو دننه وطن ته، آیا دا موږ ته کوم خطر لري؟ ښه قدرمن دوستانو، دلته دا بیخي څو اړخیزه پوښتنې دي، کمپلیکسي پوښتنې دي او دې ته ځواب ورکول زموږ په پروګرام کې یو څه ستونزه ده. دا اوس خو تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو، بې له شکه هر څوک کولی شي خپل وطن ته لاړ شي، خپل پلرني وطن ته لاړ شي. خپل پلرني وطن نه په درې حالت کې موږ رابېل شوي، یا دا ده چې زده کړو تحصیل ته راغلي یو، یا دا چې موږ تجارت سوداګرۍ ته راغلي یو، او یا هم د ځینو سیاسي ټولنیزو ناخوالو له امله په بېلابېلو وختو کې موږ له خپل هېواده وتلي یو، یا ګاونډیو نږدې هېوادو ته تللي یو، یا یو لږ لرې هېوادو ته، او یا بیخي لرې اروپا ته او امریکې ته او کاناډا او استرالیا او نه پوهېږم اسرائیل او چین او کوم ځایو ته افغانان هر چېرې تللي دي. د دې ناخوال خو که په یاده مي خو یو 15 انقلاب او کودتاګانې او بدلونونه خو موږ په خپل عمر کې لیدلي. پاچاهیګانې مو ډېرې ولیدلې، تګ او راتګ، بس په هر پاچاهي کې یو ستونزه یو شمېر کسان ته پیدا شي، هغوی چې حاکمان ول په تېره دوره کې داسې رواخلې عین د امیر عبدالرحمن خان له وخته نورو کې خو یې نه غږېږو. د معاصر افغانستان کې هر حاکمیت چې چا کړی ده، ورپسې حاکمیت چې راغلی بیا دوی وتلي له وطنه. همداسې همه خپل وطن ته بیرته تګ دا زه فکر کوم دا ډېر یو لازمي امر ده، ضروري امر ده. خو په هغه بله پوښتنه کې چې ویلي دا کوم جرم ده، نه دا هیڅ جرم نه ده. ولې باید جرم وي؟ خپل مور ته ورځي، خپل پلار ته ورځي، خپل ورور او خور ته ورځي، خپل هدیرې ته ورځي، خپل خپلوان ته ورځي، خپل ګران افغانستان، تاریخي افغانستان ته ورځي. چا ویلي چې مه راځه زما دلته مه راځه، ته چې خارج کې یې نو دلته مه راځه. خو یو شمېر مقررات دي، اصول دي، هغه باید په پام کې ولرو. او هغه دا ده چې لومړی خو د دې هېوادونه چې موږ راوتلي یو له افغانستانه اوس دې هېوادو کې اوسېږو، باید د دوی قوانین وګورو چې دوی څه وایي. آیا موږ د تللو اجازه لرو؟ ځکه ډېری افغانان داسې اسناد لري لکه دا ویزې او پاسپورتونه چې په هغې کې تر یو وخته نشي تللی. یعنې دا باید په پام کې ولرئ. داسې نشي چې تاسو هغه مقررات په پام کې ونه لرئ او لاړ شئ، چې لاړ شئ نو یا په نیمه لاره کې بیرته راګرځي او یا بیا بیرته دې وطنو ته راتلی نه شي. دا ډېره خپل وطن خو درته وایي ویلکم، هر وخت دې راشه، دا د خپل مور پلار وطن دې راځه هر وخت چې راځي. اما بیا بیرته چې راځي دا بیا ستونزه ده. دا باید دقیق خپل اسناد ولیدل شي، پاسپورت، ویزا او نور لاسوندونه، هر څه چې لرئ هغه باید ولیدل شي. دویمه ډېره مهمه خبره دا ده چې د افغانستان مقررات په پام کې ونیول شي. څوک افغانستان ته چې څه ډول اسناد لري، دا پاسپورت د کوم ډول ده، او ویزې ته ضرورت لري، دا پاسپورت د پاسپورت تجدید یا بیا نوي کولو ته ضرورت لري. د دې اړتیا شته که نه؟ ویزا په کار ده که نه ده؟
پکار ځکه ډیری افغانان زی د دې نړیوال هوایي ډګرونه به تیر شي خو دا دویم هیواد ته چې زی چې بیا هغې ځای نه افغانستان ته ځي هغې کې بیا بند پاتې شي نشي تللی ځکه چې اسناد یې سم نه وي ویزه یې سمه نه وي نو په دې خاطر باید دې ته ډېر پام وشي بله خبره دا ده چې تا خو ویل دي چې زه د دغه حاکمیت نه راتښتېدلی یم او ژوند مې په خطر کې ده خو خپل دا خبرې په پام ولرکه رښتیا دې ویلي که دروغ دې ویلي دي خو دا خو په پام کې ولره که دا دې په پام کې نه وي نو خو بیا تا ته وایي خو تا خو ماته ویلي وو چې ژوند مې په خطر کې ده ته خو اوس هغه د خپل وطن ته ځې هیڅ کوم مشکل نه لري که نه یو خو دا د هغه افغانان چې هغوی په افغانستان کې پیدا شوي بیا رالوی شوي او بیا راغلي دې هیوادو ته او دلته دوی د دې هیواد اتباع ګرځېدلي دي یعنی په دې معنا چې پاسپورتونه د دې هیواد لري نو دا خلک کولی شي بیا افغانستان ته لاړ شي چې هغه د دوی پخوانی هیواد ده دی چې دلته مثلا دغه د بېلګې په توګه ډنمارکي پاسپورت لري ډنمارکي پاسپورت چې لري او زیږېدلی یې ته په افغانستان کې نو هغه ستا پلرنی هیواد شو دا ستا نوی هیواد ده دې هیواد ده ته کولی شي لاړ شي هلته اما که دلته زیږېدلی او دلته رالوی شوی او افغاني بیکګراوند لري پلار دی مور دی افغانان دي او ته دلته رالوی شو خو ته بیا ویزې ته ضرورت لري یعنی دغه ټول نزاکتونه باید په پام کې وساتل شي او خپل وطن ته چا ویلي چې مزئ او چا ویلي چې مرازئ چا ویلي چې مرازئ موږ ته خو هیڅ حاکمیت نه دی ویلي هیڅ چاته اعلان نه ده کړی چې ولا زما پخوانی د افغانستان اتباع او دلته مرازه نور نه هغه زموږ وطن ده هغه ګران وطن ده زموږ موږ خپله دغه دا زه مېرمنه مې بچیان مې په وار تلي په روز کال هم لاړو او بل کال هر وخت ځو موږ ته خو چا نه دي ویلي چې وروره ولې راغللې تصویر مو اخیستی عکس مو اخیستی خبرې مو کړي دي تلي وو خپل پخواني راډیو تلویزیون د افغانستان ته هلته موږ نه یو نیک برخورد شوی ده نیک چلند شوی ده هر رژیم چې و پخوا خو لا ناامني وه دلته والته انفجار و تښتول ول وژل ول د پیسو لپاره اوس خو دا خبره هم نشته افغانستان کې خو د دې خبرو کومه ستونزه نشته ده یعنی نه د څوک موبایل غلا کوي نه تا تښتوي نه د پیسو ته څوک سترګې نشي کولی ځکه دغه امنیتي تدابیر داسې دي چې هیڅوک دا جرأت نشي کولی خپل وطن ته هر چیرې چې ځې ځه لاړ شه اما یوه خبره زه په تلو کې کوم قدرمن دوستانو لکه څنګه چې په دې هیواد کې موږ منلی یو او راته وایي چې ښه زه تا منمه مګر زما قانون اصول دود و دستور به نه خرابوي دې ته به احترام کوي همدغسې په افغانستان کې چې کوم حاکمیت د صحیح دغه ستا پلرنی هیواد ده هغه ته خو لا څه کوي هغه څوک چې دننه په افغانستان کې اوسېږي زده کوونکی ده متعلم ده یا محصل ده یا مامور ده یا یو کار کوي هغه هم مکلفیت لري چې قانون مراعات کړي اصول هغه مقررات چې دي هغه باید مراعات کړي کله موازینو نه مقرراتو نه له قوانینو نه په ښه چې هر چیرې که افغانستان کې که بل چیرې چې واړو خو طبیعي ده چې موږ نه قانوني پوښتنه کېږي قانون ته سپارل کېږو اما دا چې یو څوک په دې جرم چې ته ولا افغان یو د خارج کې اوسېږي دلته راغلی زه دې اوس بندي کوم او نه پوهېږم دا څنګه کالي دي اغوستي دا څنګه لباس دي اغوستی ده طبیعي ده چې هغه لباس او کالي خو سړی موږ او تاسو افغانان او مسلمانان یو خپل ظاهر ته به متوجه کېږو اما دا چې په دې جرمونو چې ته دې وطن ته راغلی او ولا دا خو دې ډېره لویه ګناه کړې هېڅوک هم هېڅ چاته هېڅ نه وایي مګر اصول قوانین او مقررات به مراعاتوو زه به خپلې کورنۍ ته خپلو بچیانو ته به ودونه کوو زه په خپله دغه زوی ته مې هلته واده کړی دننه په افغانستان کې زه دغه زما مېرمنه د بچیان مې په وار تلي هلته مو مور و پلار مړه شوي دي خدای تعالی دې تاسو له مړو سره وبخي ورغلي یو د تکفین و تدفین مراسمو ته یې ورغلي یو جنازې و فاتحه ته چې که امکان و او د دې امکان و ویزې او یا د تګ امکان و دفتن خو نه کېږي کله چې یو مړی وشي یا یو حادثه وشي په هماغه ورځ یا سبا یې نشي کولی لاړ هلته تلي یو او هلته مو دا مراسم ترسره باور وکړئ افغانان هماغه خواږه افغانان دي هماغه د مینې او محبت افغانان دي تاسو په غېږ کې نیسي
خو یو شي ته پام اوسه چې ښه ده چې دا پیسې چې په ترکیه کې لګوو په فرانسه کې لګوو هلته او دلته یې لګوو دا پیسې چې ځو چکرونو ته دا چکر ولې خپل وطن ته نه ځو خپل وطن کې دا پیسې مصرف کړو همالته به سرمایه لاړه شي زموږ وطن ته هغه څوک چې دلته زمونږ خو داسې فکر دا هغه څوک چې دلته یو کاروبار لري په دې نورو هیوادو کې لکه اروپا کې امریکې کې کاناډا د شوروي اتحاد په پخوانیو جمهوریتونو کې یا نورو ځایو کې دا ښه ده چې هلته کوچني تجارتونه دننه وطن کې راپیل کړي لاړ شي دا ټول امکانات د هیواد دوستي و له وطنو خلکو سره مینه همدا ده چې یو خیر عمل ته ورسېږي که نه نو هیله لرو چې ټول په امن او امان کې اوسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې او سفرونه مو ښه اوسي موږ خپل روان یو موږ خپل عمالته دی وطن ته هر وخت لیو بیا هم زو او هیله لرو چې یو خیر او کومک مو د لاسه وشي خپل کورنۍ سره له خلکو سره له ګران افغانستان سره خدای دې افغانستان له جګړو لري خدای دې افغانستان د همسایگانو د ډېرو نو لرې هیوادونو او قدرتونو له دښمنیو وساتي دومره ډېر مړه شوي ته خدای یو ښه فکر وکړي یعنی زه خو فکر کوم چې 15 میلیونه افغانان وژل شوي په دې انقلابونو کودتاګانو کې 15 ورونه زما مړه شول د څه دپاره زه نه پوهېږم چې کومې ایډیولوژۍ لپاره زما دا 15 ورونه مړه شوي مور پلار مې چې ولیدل چې دا اولاد هغوی هم ولا سای ورکړه پلار مې او مور مې مړه شول یعنې د حوادثو له امله مړه شوي ښه دا زه ما د ګوټ دلته ګرځم له دغې ډېرې وړې کورنۍ سره مګر بیا هم افتخار کوم او ویاړم چې هغه مې وطن ده او هغه مې خلک دي که زه څه وکولی شم خپل وطن ته نه درېږم او ما احساس کړی ده دا هر وخت چې زه افغانستان ته تللی او هر حاکمیت چې و دغه اوس هم یعنې ما احساس کړی ده چې ما سره یې مینه کړې ما سره یې محبت کړی ده او زه د دې خپل وطن او وطنوالو او د ټولو هغه کسانو چې هلته چارواکي زه د هغوی د احسان ممنون یم قدرمن دوستانو همدغومره مو د فکر و عقل او د قوانین چې راته اجازه راکړي یو لوستلي مو دي همدومره مو صرف تاسو ته څرګندونې درلودلې که څوک خپل وطن ته روان دي ښه سفرونه او ښه وختونه او که لا اوس نیت نه ده او بیا په اوړي کې ځي او یا مني کې ځي نو دا خو لا ښه تر هغې وخته به لږ نورې پیسې هم ټولې کوي شورنخود کچالو به خورو پلوونه به خورو په رستورانونو د افغانستان کې د بېلابېلو ولایاتو او دا له څه کوي چې ښه شیریخونه به خورو بیا به څه کوو زیارتونو ته به ځو دعاګانې به کوو او له اړو محتاجو افغانان سره به مرسته کوو نیکمرغه اوسئ خوشحاله اوسئ خدای تعالی مو تل وساته پرېږدئ چې آسمان تل ستاسو په سر شین او ښکلی وي